صحیح ده. نو ټریکیوفایټس مونږه پرون چې کوم دی د دې کلاسیفیکیشن کړی چې په دې کې زمونږ سره څلور سب فایله دي. صحیح ده. سب فایلم سایلوپسیډا، سب فایلم لایکوپسیډا، سب فایلم سپینوپسیډا او سب فایلم ټیروپسیډا. صحیح ده. نو اولنې نمبر زمونږ سره چې کوم فایلم ټریکیوفایټا دی په دې کې اولنې نمبر زمونږ سره سب فایلم سایلوپسیډا. صحیح ده. سب فایلم سایلوپسیډا کې چې کوم ممبرز دي نو دا زمونږ سره اولډیسټ ګروپ دی. سب فایلم سایلوپسیډا کې چې کوم ممبرز دي نو دا ټول ګروپ زمونږ سره څه دی؟ اولډیسټ دی، ډېر زیات پخوانی دی. او چې کوم سیز پخوانی وي نو هغه ساده وي. صحیح ده. پریمیټیو مطلب ډېر پخوانی، ډېر ساده، سمپل. صحیح ده. دا روټ لیس دي، جرړې پسې نشته. صحیح ده. او لیف لیس دي، پاڼې پسې هم نشته. صحیح ده. که وی پسې هم خو هغه چې کوم دی زمونږ سره سو وین مین پکې نه وي تللی. صحیح ده. سو زایلم فلویم وغیره پکې نه وي تللی، تش وړوکې شانتي آوټ گروث وي نو هغې ته مونږ لیف نه وایو. صحیح ده. نو مونږ وایو چې دا څه دي؟ لیف لیس دي، پاڼې پسې نشته. دې نه علاوه که مونږ د دوی سټیم له راشو نو د دوی سټیم زمونږ سره په دوه قسمه سټیم ده. یو زمونږ سره انډرګراوند سټیم وي چې هغې ته مونږ رایزوم وایو. صحیح ده. دا زمونږ سره د ځمکې نه دننه چې کوم انډرګراوند تللی وي نو دې ته مونږ څه وایو؟ رایزوم ورته وایو. او یو زمونږ سره ایریل پارټ دی کوم چې ایر ته ایکسپوز دی، ایریل پارټ. صحیح ده که نه؟ ښه. اوس رایزوم چې کوم دی دا زمونږ سره هریزنټل وي په سایل کې، په ځمکې کې داسې هریزنټلي چې کوم دی تللی وي. صحیح ده. او اینډ بیئر رایزایډز او په دې پسې زمونږ سره څه موجود وي؟ رایزایډز پسې موجود وي چې دا د روټ کار ورکوي. روټس دی نه، د روټس کار ورکوي، ابزابشن کوي. صحیح ده. نور په دې کې هم څه زایلم فلویم وغیره نشته نو په دې وجه باندې دې ته مونږ روټس نه وایو. ښه. اپرایټ سټیم چې کوم دی، کوم چې دا ایریل پارټ دی دې ته اپرایټ سټیم هم وایي. نو دا ډایکاټمس، ډای مینس ټو، نو مطلب دا ډایکاټمس برانچینګ سیسټم په دې کې شوی دی. یا تاسو ویلی شئ چې وای شیپډ برانچینګ پکې شوی دی. دلته هم دا زموږ سره وای شیپ دی، دلته هم دلته هم دلته هم. صحیح ده که نه؟ په هر ځای کې چې کوم دی دا زموږ سره وای شیپ دی، ډایکاټمس برانچینګ سیسټم دی. صحیح ده. ښه. د دوی چې کوم ریپروډکټیو آرګنز دي نو هغه سپورنجیا دي. صحیح ده. د دوی چې کوم سپورنجیا دي نو هغه زموږ سره داسې سایننجیم ورته وایي. مطلب سپورنجیا چې کوم دی داسې درې دغه کې رایوځای شوي وي. صحیح ده. او موجود وي پکې ځای په ځای باندې. نو دا زموږ سره سپورنجیا چې کوم دی د دوی څه دي؟ ریپروډکټیو آرګنز دي. صحیح ده. ښه. که اگزامپلز لمونږ د دوی راشو نو څه پکې ایکسټنټ دي او څه پکې زمونږ سره لیوینګ دی. ایکسټنټ دې ته وایي چې هغه فنا شوي وي، دنیا کې اوس نه وي موجود. صحیح ده. نو هغې کې زمونږ سره راینیا او کوکسونیا ده. او کوم چې زمونږ سره لیوینګ دي نو هغې کې زمونږ سره سایلوټم جینس او میسپیټیرس. صحیح ده که نه؟ دا ټي پکې سایلنټ وي، میسپیټیرس. نو دا پکې زمونږ سره څه دي؟ لیوینګ دي. او سایلوټم ته چې کوم دی زمونږ سره لیوینګ فاسل هم وایي. لیوینګ فاسل، فاسل زمونږ سره فنا شوي څیز ته وایي. صحیح ده که نه؟ چې هغه نه وي موجود. دغه شانتې سایلوټم چې کوم دی نو دا هم پسې تقریبا فنا کېدو والا دی د دنیا نه. په دې وجه باندې دې ته لیوینګ فاسل هم وایي. صحیح ده. ښه. که مونږ د دوی لایف سایکل له یا د دوی ریپروډکشن له راشو نو دا زمونږ سره چې کوم باډي ده نو دا سپوروفایټ ده. صحیح ده. مونږ دا ویلي دي چې په واسکولر پلانټس کې به سپوروفایټ جنریشن زمونږ سره ډامیننټ وي. نو دا زمونږ سره چې کوم دی څه دی؟ ډامیننټ دی، سپوروفایټ دی، 2n دی، ډپلایډ ان نمبر دی. دا د دې باډي دا ډایکاټمس برانچینګ سیسټم دی. سپورنجیا پکې ځای په ځای باندې موجود دی. په سپورنجیا کې میاسز وشي نو په دې وجه باندې کوم چې سپورز جوړ شي هغه زموږ سره څه وي؟ هیپلایډ وي، هاف نمبر اف کروموسوم وي پکې. صحیح ده. او دغه هاف نمبر اف کروموسوم والا سپورز چې کله جرمینیشن وشي نو دا موږ سره ګیمیټوفایټ ته چینج شي. مطلب ګیمیټوفایټ جرمینیشن وشي. صحیح ده. نو ګیمیټوفایټ چې کوم دی زموږ سره هغه پلانټ ته وایي چې هغه ګیمیټس پیدا کوي. نو په دې کې زموږ سره انتریډیم او ارچګونیم موجود وي. انتریډیم کې زموږ سره میل سیکس سیلز مطلب سپام وغیره پیدا شي، انتروزوایډز یو څه. او کوم چې زموږ سره ارچګونیم دی دا فیمیل سیکس آرګن دی چې په دې کې زموږ سره ایګ پیدا کیږي. صحیح ده. نو کله چې سپام او ایګ د یو بل سره میلاو شي نو زایګوټ جوړ شي. او زایګوټ نه بعد بیا زموږ سره امبریو بیا ډیولپمنټ کیږي. نو زموږ سره چې کوم دی واپس څه راځي؟ سپوروفایټ چې کوم بوټی دی هغه راځي. نو په دې طریقه باندې د دوی لایف سایکل کنټینیو وي.